اکوشه والا کنه خدا نه خوري کباب ته لواله مګه څنګه چلې اکوشه ته لاندې خوره دا غیا خوره ښه مولا دې دا خزر یو خو غلی ودرېږه که نه تر دې خاصه د شکار دی چې زه زما مانځله مزه چې تا که نه مانځله زما او ته دلته ودرېږه ښه مونځ کوم او زر راځمه به ته ځان موړ که چې ته لاړه نه شي ښه ګورې په چا باندې اعتبار نه دی په کار چا به بوتلي همدلته کښېنه زه مونځ کوم راځم ښه زما چې چیلۍ چا پټه کړې نه وي چیلۍ څه شوه سین خو به وړې نه وي وه خدایه چیلۍ څه شوه دې له خو ما وویل چې ته زما چیلۍ څه شوه خدایه پاکه چیلۍ څه شوه و چیلۍ څه شوه وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظهور خان څنګه چل؟ ودرېږه خبر واوره. بخیر. جوړ تازه تکړه. جوړې. خیرت دی. الحمدلله. کوم خوا روانې په دې ګرمۍ کې؟ یاره ظهور خانه څه به درته ویم. هغه ایوب کاکا غریب په دې غریبۍ کې یو چیلۍ واغسته. هغه تې پرون چا ظالمانو پټه کړې ده. نو مالور به شم او د غمرازي به ورسره وکړو. زه خو دې خبر نه یم ګینې ما سره خو نږدې اوسېږي. نو بس ته به ترې نه خبر خو ما ته چا ویلې نو زه ورځم غمرازۍ دپاره. ښه نو ښه نه چې زم در سره لاړ شم. و دا خو ښه خبره ده ظالمه راځه چې دواړه لاړ شو که نه. زه چې ورځو راځه چې ضرورت نه نو خفه کېږم مړه چیلۍ ده بله به خدای راکړي. اوس وایي خفه کېږم دا چیلۍ ماشومان یې وباسي ګیا ته یې بوځي که نه سپین ګیري یې وباسي خو چې تا وړی وې هلته دې ګیا ته وړی وې سیند په غاړه دې ګرځولې کلک به ناست وي خو ما ویې وړم چې ټیم ته وکته د مانځه ټیم و زه لاړم مانځه ته چې رالم مولا دې دې داسې غوږونه ووایي بیا نه وه خپله دې ورکه کړې ده اوس لا بقارم موږ ته یې نو خپله مې ورکه کړې او تا راته ورکه کړې خو تا ته مې وایم چې تا وګوره د شوق نه به دې مې ایستلې وه چې موږ چیلۍ اخیستې ده خلکو ته به دې پیزان هم ښودو نو دا نور کله به ما ایستله نه نو تا باندې تادي و نن راغلی به ډایرکټ یې چیلۍ ایستې بیا له جومات له هم تللی پکې کور ته به دې راوستې وې بیا بتلي جومات له خلک د مشرانو لږه مني ته لا بیا لاسونه هم دسې خوځېدل. وعلیکم سلام جوړ په خیر دی قلاري ده قسیمه ښې خیرت لار کې را روان وم نصیر لالا تلو دلته ستا زوی له راتلو ښه نو ما دې پوښتنه وکړه چې خیر خو دی وایي ایوب کاکا چیلۍ اخیستې بله ورځ او ورکه شوې ده. دا چیلۍ مې بله ورځ راوسته ښایسته چیلۍ ومې زه هغه ټختر را روان دی بس لاړه ورکه شوه. موږ هم خدای شته ډېر زیات خفه شو په دې باندې چې خبر شوم مالدا خو دې غریب په دې غریبۍ کې چیلۍ واغسته هغه هم چا ظالمانو پټه کړه بس رالو مالزه غمرازي به ورسره وکړو یو پنجه به ورسره کښېنو کورم ودان الله مې عزت وکړه او داسې ویې مې ستا داسې لاړم سیند غالبا مې دلته به ګیا خوري نو د ماجګر مانځه ټیم و به د پړی پې مې همداسې واچوم زه بس ګیا خوره زه به مانځه ته لاړ شم ما زر لمونځ وکړو یو خو چې غم یې درسره چې چیلۍ بجې را مونځ مې په تادی وکړو چې رالم چیلۍ نه وه داسې منډې او تر وګرځېدم خدای دې کور د دې ظالمانو وران کړي هلکه چیلۍ درته څه ویلي دا به 100 روپۍ تا ته وکړي ظالمه ته ورشه که نه شربت راوړې پلاره لږ دغه پکې واچوه لږه واوره پکې زیاته واچوه ګرمي ټپ والي بیخي داسې ګډوډي ډېر یخ نه وي ښه دا د خپل کلي دا کسان چې کوم دي که نه دی وړي باري سړی نه وړي باري سړي ته د ازمري زړه ورکه هغه دلته نه راځي. دا ظهور خان خبره صحیح ده دا د کور کلي سړی دی دا سپک اغلا چې کوي دا د کور کلي دی. اوس معلوم هم نه دی چې د ګریوان نه ونیسم او سفیړې ورته بندې کړم چې دا کار د کولو دی. الله به خیر کړي الله به د دې نه ښه چیلۍ او شی نه درکړي خو اوس داسې دی چې صبر کوه صبر ښه شوی اوس چې دا ورکه شي بله به اوس قربانۍ له خامخا وي الحمدلله ډېر خو خوږ نه و نه ښه دی خو ورارو واوره دې پکې کم اچولې ده زه خیر دی زه الله دې تا ته اجر درکړي او دا به ستا قسمت کې لیکلي وای مننه الله مې عزت وکړي او موږ هم ځو هلته یو فاتحه د هغې ته ورځو چېرته نه یې سارېږي الله دې وبخښه خیر اوسي تاسو ته هم دا مېلمانه ډېر ځي راځي نو که خفه کېږي نه موږ ته اجازت راکړي په مخه مخه الله
عزت وکړه ډېره مننه چې موږ سره غم شریکي وکړه. ګوره ستا د لاس اوس خلځي او راځي چیلې دې ته ولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر او بخیر ولا خیر جوړې خیر غالي ده. هی کین راځه. ای کاکا څنګه یې؟ خیر جوړې خیر راځي. ولا وای موږ خبر شوو چې چیلې دې ورکه شوې ده، موږ رالو چې یاره تاسو سره غم راځي ښکاره کړو. والله بس هغه خبره وای مړې نشته ویرې شته. ستا نه مخکې ظهور او نصیر لاله راغلي وو. بس چیلې هغې ته مې ویلې مانځله تلمه او ما په دې شام ورته پړې واچو مې رات مړې څه خبرې چې څه چل پې وشو ځمکه وچه ده او که اسمان راکش مانځه نه رالم او ترې ته مې ورپسې وګرځېدم چیلې چا وړي. څه کې داسې سړي سره خیر دی خفه کېږم الله به درله دې چیلې پسې غوا درکړي. یو 100 روپۍ مې پیدا کړې وي لږې لږې مې جمع کړې مې د دې اختر ته به پې قرباني وو هغه بس د الله رضا به نه ونو. خفه کېږم دې کې به خیر انسان په خپل خیر او شر څه کوي. او بس ستا خبره چې انسان په خپل خیر او شر نه خبر قسیمه ته ورشه شربت راوړه هغه تیار پروت و دې ویوړو لږ یخ شه زر راوړه که نه واله که ته څنګه یې وایه که نه شکر دی ته ښه یې؟ خیر دی خلیاري ده ګیره دې مبارک شه. خیر اوسې خلیاري. ګوره ډېر ښه ده سره ښکاري ښه او که نه بس څه کېږم څنګه خوب خو نه دی ډېر نه ښه دی ګزاره کوي. نور واچو مې شکر راکړه ماته نه بس دی هغه هم راغلی. بس داسې مسله ده نو مسله ده. دې کې به هم خیر ما نور واچو بس دی بس خفه کېږم دې کې به خیر وي پوه شې که نه بس د الله پاک کارونه دي نو بس دې کې به څوک څه ووایي بس موږ ځو لږ کار هم دی دا استاد هم راسره ځي چکر وهو. ها چې او ته به سر شوي وي په مخ هم ښه الله مې عزت وکړه یار مننه. دا سال دی دا غال لېږه دا ستا د لاس چیلې تا ورکه کړي ده او ستا د لاس چیلې به ما نه ورکوله خو چې ته وې کور کې او چیلې دې ایستلی نو زما څه کار چې ما چیلې دا باندې چیلې په ما راټکې شوه نو چې خود په تا ټکې کرکټ ته تللی وم مشرانه مې تا ایستي ده او به دا صوباړي دي او بس داسې وخی او داسې وخی د کار خو ناستی نو به دلته کښېنه چې دا خل راځي بس ته م ورسره جاړه زه خو نور تنګ شوم نه بس ما د بلې چیلې بندوبست وکړه او ځان نه راته چیلې جوړه کړم. الحمدلله څه کې کم خوا روانې ګرمي ورورا کور کې مې نور زړه تنګ شو داسې راووتم دې سارا ته چې لږ هوا والم. او د بلې د خبر کمه د ایب کاکا چیلې چې ورکه شوې وا پیدا شوه او که نه والا دا خو ډېر ښه کار وشولو چې ورکه وه موږ ورتلو خوراکونه او چایونه او بسکټانو یخ یخ شربتونه دې سپېږمو ته هم سړی راوستې او اوس خو پیدا شوه خو غوښې به حساب کتاب به زه یم چې ورشو او نصیر لاله هم د کوره راوباسو او مبارکۍ ده ورشو ظالمه په همدې خېټه کې دې نظر دی سم سپور غېټې د الله بنده خو چې دا خېټه پې وانړې نو څه شی به کې زه چې ورشو راځه بخیر 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 نجیب خیر خیر دی خیر دی بخیر علی زورا خیر رسول الله خیر طبیعت ده خیر الله دې خیر وکړي کوم پلم پړش کولې والله بس مونږ خو تا پسې درلو خو وزه خیر چې را لې غایب کاکا چیلې پیدا شوی اوه لکه مبارک دی مبارک مبارک څه کوي نو وصل ته مبارکۍ ته ورغو چې ورشو مبارکۍ ته سب وړ زړې ته وخورو نو ظالمان مبارکۍ ته ورځي ډبي مبي خو راوالی کنه تش تور خوشې هستی مانه خیر دی نن به تش ورشو سبا به وله څه یو سو کنه ګوره داسې کار دی غزلې چې چیلۍ ورکه وه کنه ډلې ډلې میلمانو زه راځه ولا چې غم راځئ کې د سره شریک یو دا دی که څنګه زوره سړی داسې که دوه سپېږمو ترې راوسته اوس مبارکۍ ته ورځئ دونه شی نه دی وه لکه پرېږدئ بل وخت به لاړ شو راځه نن لیونیه تیار غرمه ده او دا غرمه به پې واړو دا اوس وګوره د ده بیخي سپوره نه راځئ بس راځئ نو مړه راځئ او لکه خارو په بلۍ راغلی ګاونډی مانه دې زړګې وړېدې د ګل غوټۍ مانه دې زړګې وړېدې د ګل غوټۍ مړه بس چیلۍ پیدا شوې بس
حلالو پیسو چیلې وځکه او کنه غره لکه خارو او بس یا خدای سندري دی او ته وې لګي او بلای او په چیلې ورکه تا بلای کې وا چیلې مې کدا چیلې پیدا نشو کنه خدای او راستی چې دغه ټختر نو پر ته زما خبره د خو وکی نه کنه خبره څنګه وکیدم چیلې پیدا شوی د چیلې کومه ده کور کې ده کنه ولا आवाज راځي اواز دی وره ولا من هذا وسره د راوړې وسره لا چې دې راوځه وای مولا دی وبا چې تا ورکه شوی نو دومره صبر دې نشو کوي چې ما دا موز کړی وي تا ما ومه چې خراب زمانه دا خو دې خواګر زما ورسوک چيله وا نه ټسای ها مسخه دې بس تختیا کنه پرې دې روي ما کنه بس پرې دې شوي تړم لګل پمنګ یې راتی راکړه څنګه یې ره او نو چا خو په کې څه دغه نه کړی نه سم دمه ما وکتله الله ګټو غیر انا ورکا ګټو غیر بس دې کې ځاوځه شه ناوالي به راکو کنه خوشاله نه مګورې دا اوس وی څخه دغه دې تړم چې ورته وګورو کنه بس ډیر مې وته وکړه زکور ته ابو ته بیا ورکه نشي نور کېږي اوس به خیر نور کېږي اوس او بوې دا کنه نو دا اوس خوشاله کنه چې لې پیدا شو خود خوشاله ما د تاوان نه خدای پاک بچ ما مضبوطه خو دې وتړل کنه او د سکله کې مې تړ یو کار نه کو کم کار یو دړې ورجیم راوړې او پخکړې مې دا چې لې پیدا شو خیرات بم کړې وي سپلار مړ دې چې خیرات به وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر جوړ په خیر مبارک دی خیر اوسې منه چې لې پیدا شو بس السلام علیکم مبارک شو او په خیر دې ته چې ساده وای کینه څنګه نن کوم د خیر ځان سره دوه درې نور راځي کړی تل تر هغه روانو نه څنګه زخره چې دا چې لې خدای پیدا کړه پوي شي او الله عزت وکمنه نه ډیر خوشاله شو څنګه ورستانه بالکل الله دې په ایمان خوشاله کړه مړه بس ډیر خوشاله شو تا دې الله عزت درکې چې بس کې شربت یاره زه خو ما چې ډیر ستړی مې لکه به راوړې چې دا ما ویلې د شي ډوړې هم در یخ وبم نس کړی یاره وبم په لار ډیر اسکلی خېټم نور چاټې شوی ده تیار غرمه ده نه خو چې سکی خو روټي وای نه راوای روټي به خورو بل ده پیدا شوی ده نه نو چې تیار غرمه ده نو زما سر لدی راوړه دا غرمه دا خو 15 منټه مخکې غرمه خو چې ته به خړلې وکنه چيلې پیدا شوې ده ما یو ځلی او نو غمرازي لراله او به مبارکي لراله عجیب کار کوي دا غواګان او چيلې خو میرانمنې نور خلکو مغستی جوړ کې شي او پیدا شوی یاري دوستي خو پام دی کیږي ورو کنه منګه یو وې د ولګینا نه خرڅول او بل چې قرض بیرانه کی الله دې ورکه چيلې پیدا کړ دې په خوشالۍ کې رالو ته موږ یو کپ ډوډۍ باندې خبرې کیږي او باغلو در باندې وړم در باندې ها او خراب یو کنه بس اے تیار غرمه ده بس دومره سب دال ساګ به پخکړی بس ما غره او بس نور تیارې مې مکوا دا خلک سوې الکه عجیب ستا مبارکۍ ته موږ رالو څه تیارې مېرې دې کړې راو باسه نو زه خو مخکې نه نو خبر چې تاسو به راځئ ویم زه خو وایم دې لګان ته ما په لارم ویلې چې خالی چې به تی اوس کو نور به تی راځو دوی اوس وی چې نه ډوډۍ نو بس چې څه تیاری خو بد دې کړي ته واشه چې لې راولا او نو ته راولا چې لې دا چې لې را باندې دغه کوي څه چل لالو می بس پرې دې چې لې نه چې لې خدامه سب میمونی داستان هم دې جوړ کړي چې لې نه چې لې خدته ایوب کاکا قرباني لري هغه چې قرباني خو نه اوس یا لالو ما په دې سات یا لالو تی قرباني نخلاص وسه دې دا مړه زما خبره ته وکړه مونږه تعالی مبارکۍ لراغلی ته علاله ول دي شروع را ولا دا چې نه یا لالو عجیب خبره ده ما ریره ته مسلمانه کینه مبارکۍ لراغلی کینه بوزا یار بس مخرو را ډوډۍ نو خورو مونږه بس پرې ده یار بس پرې هم دې چې له خطر باندې خرم کی نه خزا بس به دې کار ته علاله و خبره ولېږي زړه عجیب حال کې استې ما بس به بلګه و خبره ولېږي لاړو جنازه راځي سړی ډیر بور شوی دی راځي په مخ هم خامه چيلې او چيلې مړه زمنګ دی خدای پاک قربان کې مونږ چې دا چيلې اغستې ده دین هم پیری رشکا ولې نه اغسته څنګه چلې زه خلکو زم چې حلال دي خلکو ته هم چې بازار ډوړې او ته ما آرډر ورکړې دي عجیب سره مړه چې لې پیدا شوی نو خیر دی چې یو کپ ډوډۍ خوړلې وې کنه تاسو سره به کور کې ګورم